افغانستان کې هغه خلک چې د پاکستان ویزې اخلي نور د سفارت ته نه ځي. ولې ویزه ولې نه ورکوي؟ څه قصه شوې ده؟ پاکستان حکومت تل افغانان ځورولي دي او تل یې خنډونه ورته جوړ کړي دي. اوس یې بیا ځوروي او غواړي چې افغانان بیخي په پاکستان بند کړي. څه قصه روانه ده؟ اصلي راز څه ده؟ دلته یې لمونځ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. کابل کې د پاکستان سفارت یو ځل بیا د ویزو ورکولو لړۍ بنده کړه. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډې مودې لپاره د ویزو ورکولو لړۍ بنده کړې ده. د پاکستان سفارت مطبوعاتي مسؤلین وایي د یو شمېر دلایلو له امله د ویزو ورکول د څو ورځو لپاره بند کړي دي او ښایي تر راتلونکي یکشنبې بیرته پیل کړي. سفارت د ویزو بندولو لاملونه نه دي روښانه کړي. د پاکستان سفارت نږدې 6 میاشتې مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ناندریو له امله د ویزو ورکولو لړۍ بنده کړې وه او شاوخوا یوه میاشت وروسته یې بیرته پیل کړه. په کابل کې د پاکستان سفارت سربیره په جلال آباد، هرات، کندهار او مزار شریف کې هم د پاکستان قونسلګرۍ هر ورځ زرګونو افغانانو ته ویزې ورکوي. خو ډېری افغانان د ویزو د ورکړې له پروسې شکایت کوي او تور پورې کوي چې دا پروسه له فساد او ګډوډۍ ډکه ده. د پاکستان سفارت د دې ستونزې لامل د مراجعینو زیاتوالی بولي، خو ویزه اخیستونکي وایي د سفارت او قونسلګرۍ مخته کمیشن کاران او پولیس د سفارت چارواکي په مشوره له خلکو رشوتونه اخلي. د پیسو ورکوونکو ته ویزې ورکوي او په قطار کې ولاړ قانوني خلک د ویزو اخیستو په اړه له ستونزو سره مخ وي. د پاکستان ویزې ورکول لړۍ په افغانستان کې تل د مشکلاتو سره مخ وي او ګڼ افغانانو ته یې ستونزې جوړې کړې دي او له سخت فساد سره هم مخ دي او تل یې افغانان ځورولي دي او دا کار پاکستان حکومت له قصدن کوي. دوی له هندوانو، سیکانو بدون د کومې ویزې او مشکلاتو اجازه ورکوي چې پاکستان ته ور داخل شي او هلته خپل مذهبي ځایونو ته ولاړ شي. خو که افغانستان وګړي او افغانان وغواړي چې خپل خاورې او خپل کشر ورونو سره وګوري نو دوی بیا خپل قانون پرې عملي کوي او باوجود د قانون عملي کولو سره سره یې ځوروي هم. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.